د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د ټرانس افغان د اوسپنې پټلۍ د شونتیا څېړنې هوکړه لاسلیک شوه. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ د ټرانس افغان د اوسپنې پټلۍ د امکان سنجونې هوکړه لیک لاسلیک شو. یاد وزارت په خپله ایکس پاڼې لیکلي چې دا هوکړه لیک د مولوي امیر خان متقي، محمد اسحاق ډار او بختیار سایدو په حضور کې د ټولګټو چارو وزارت، د ازبکستان د ترانسپورت وزارت او د پاکستان د ریل پټلۍ وزارت ترمنځ لاسلیک شوی دی. د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ پروژه له ازبکستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته غځول کیږي. دغه پټلۍ 280 کیلومتره اوږدوالی لري چې د جوړولو لګښت یې 5 میلیارډ ډالر اټکل شوی دی. کابل کې د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه غونډه ترسره شوه. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کابل کې د سیاسي مشاورت درې اړخیزه غونډه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې درې واړو هیوادونو د قوي اړیکو ترڅنګ په سیمه ییز ثبات، اقتصادي انخلون او د ګډې سوداګرۍ په پراختیا ټینګار وکړ. ښاغلي متقي په خپلو څرګندونو کې وویل چې د ټرانس افغان پروژه نه یوازې سیمه ییز اتصال پیاوړی کوي بلکې د درې واړو هیوادونو ګټې تأمینوي. هغه ټینګار وکړ چې مشترکې ګټې ګډ مسؤلیتونه رامنځته کوي او د مسؤلیتونو یوازې د صادقانه، دوامدار او ګډ کار له لارې ترسره کیدی شي. د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو څرګنده کړه چې حکومتونه په افغانستان کې د تلپاتې ثبات، اقتصادي پرمختګ او سیمه ییز اتصال له پروژو بشپړ ملاتړ کوي او غواړي چې افغانستان د سیمو د نښلونکي هیواد محوري رول ولوبوي. تخار کې د سمتي سرو زرو کان د کیندنې عملي چارې پیل شوې. کانونه او پیټرولیم وزارت وایي د تخار چاهیاب ولسوالۍ سمتي د سرو زرو کان اول بلاک د کیندنې او پروسس چارې پیل شوې. په اعلامیه کې راغلي چې دغه کان د عملي چارو د پیل په موخه د کانونو او پیټرولیم وزیر ملا هدایت الله بدري یاد ولایت ته سفر کړی دی. نوموړي د یاد سرو زرو کان د عملي چارو د پیل په اړه خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې ګڼو کسانو ته به پکې کاري زمینه برابره شي. دغه کان د پاشان د سرو زرو کان په څیر دی چې اصلي منشا د بدخشان او تاجکستان له سرو زرو څخه ګڼل کیږي. المان حکومت له دغه هیواد څخه 80 افغانان اخراج او کابل ته انتقال کړل. د المان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې 80 افغان پناه غوښتونکي چې د جرمونو سابقه لرله او د پاتې کېدو قانوني اسناد نه درلودل د جمعې په سهار له ایزبیک ښار څخه کابل ته اخراج شول. المان د تیر 2024 کال اګست میاشت کې هم 28 افغانان اخراج کړي وو. د المان چارواکو ټینګار کړی چې ټول هغه پناه غوښتونکي له خپل هیواد څخه وباسي چې کورني امنیت ته خطر ګڼل کیږي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي د جرمني او افغانستان ترمنځ تر مفصلو خبرو وروسته دغه وزارت د کونسلي څانګې له لوري له جرمني د ایستل شوي افغانانو اسناد چمتو شوي او ډیر ژر به کابل ته راورسیږي. بلخي دغه برخه کې د قطر د هڅو مننه کړې او زیاته کړې ده چې جرمني کې به میشتو افغانانو ته د کونسلي خدمتونو د ډاډمنتیا لپاره هڅې دوام ولري. بخښنې نړیوال سازمان له ایران او نړۍ غوښتي چې افغان میرمنو ته پناه ورکړي. بخښنې نړیوال سازمان د ایران په ګډون له ټولو هیوادونو غوښتي چې بهر میشتې افغان میرمنې او نجونې د پناه غوښتونکو په توګه ومني او بیرته دې خپل هیواد ته نستنوي. یاد سازمان ویلي چې ایراني ځواکونه د افغان کډوالو پر کورونو چپاو وروړي، هغوی په خپل سري ډول نیسي او شړي. په خبرپاڼه کې راغلي چې په 2025 کال کې څه باندې 1 میلیون کسان له ایران افغانستان ته ایستل شوي چې په منځ کې له سرپرست پرته ماشومان هم شامل دي. د اسرائیلو له بریدونو وروسته ایران په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ رګونو کې د وینې غوټه کېدو پر ناروغۍ اخته شوی. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر ویلي چې ټرمپ رګونو له یوې ناروغۍ سره مخ دی چې له امله یې د وینې جریان نامنظم شوی، پښې پړسیږي او هم یې په لاسونو تڼاکې راښکاره شوي دي. د اعلامیې له مخې دا یوه عامه ناروغي ده چې عمر خوړلي کسان ورسره مخ کیږي او ولسمشر ته د وزن کمولو ترڅنګ د زیات تمرین سپارښتنه شوې. ټرمپ دا مهال د عمر په 90 کلنۍ کې دی. یا د ناروغي چې CVI نومیږي د زیات عمر، کم فزیکي فعالیت او د اوږدې مودې لپاره په پښو یا څوکۍ باندې د کېناستو له امله رامنځته کیږي. بریتانیا او المان د ملګرتیا نوی تړون لاسلیک کړ. د بریتانیا او المان ترمنځ د دوستۍ او دوه اړخیزې همکارۍ تړون د 2025 کال د جولای په 18 په لندن کې لاسلیک شو. دا تړون چې د دفاع، ترانسپورت، اقتصاد او مهاجرت په برخو کې ژورې اړیکې تعریفوي، له اروپایي اتحادیې د بریتانیا له وتلو وروسته د نوې همکارۍ یو مهم ګام بلل کیږي. د تړون له مخې دواړه هیوادونه به د یوې مستقیمې ریل پټلۍ د جوړولو پلان هم تعقیب کړي چې بریتانیا به مستقیما له جرمني سره ونښلوي.
د اوکراین پارلمان دغه هیواد لپاره یولیا سویریدینګو د نوي لومړي وزیر په توګه وټاکله. دغه 9 کلنه میرمن اقتصاد پوهه ده او له دې وړاندې له واشنګټن سره د منرالونو پر سر د مهمو خبرو مشري کړې ده. نوموړي ته دنده سپارل شوې چې د اوکراین د وسلو کورنی تولید زیات کړي او پر بهرنیو پورونو متکي اقتصاد بیرته راژوندی کړي. دا اقدام بیا د یوې سیاسي بدلون نښه ده په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه له روسیې سره لا هم روانه ده. رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې اوکراین د خپلو لویدیځو متحدینو له مالي مرستو څخه تمویلیږي څو خپل پوځ بشري خدمتونه او وسلو جوړونې ته بودیجه برابر کړي. د سوریې حکومت او دروزي وسلوالو ترمنځ اوربند رامنځته شو. د سوریې د موقت حکومت کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د سویل سویدا ولایت کې د دروزي وسلوالو سره د اوربند توافق ته رسیدلی دي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا په وینا یاد وزارت ویلي چې د اوربند توافق تنخطو او د دولتي ځواکونو او پوستو پر وړاندې د هر ډول بریدونو سمدستي درولو ته شامل دي. د سوریې کورنیو چارو وزارت ویلي د دولت او دروزي مشرانو یوه نظارتي کمیټه جوړه شوې تر څو د اوربند پلي کولو او د هغې د رعایت ډاډ ترلاسه کړي. همداراز د رویټرز خبري اژانس د دروزي مذهبي مشر شیخ یوسف په حواله راپور ورکړی چې له موقت حکومت سره د اوربند توافق کړی دی. د یادو دوو ډلو ترمنځ د نښتو له امله نږدې 1500 تنه وژل شوي دي. شپږیزه کرکټ لیګ سبا په کابل لوبغالي کې پیلیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات وایي چې د 15 لوبډلو په ګډون د شپږیزه کرکټ لیګ لسم پړاو سیالۍ سبا د جولای په 19 نیټه کابل کې پیلیږي او د اګست تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي. هغه زیاته کړې چې په دغو سیالیو کې د هیواد له ټولو زونونو 15 لوبډلې سپینغر، امو، بند امیر، بوست او میزاینک برخه لري. نوموړی وایي د یادو سیالیو لومړۍ لوبه به سبا سهار د بوست او امو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د یادونې وړ ده د شپږیزه کرکټ لیګ نهم پړاو سیالیو اتلولي تیر کال له امو لوبډلې ګټلې وه. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.